سی ټي ډي هغه د ناسته ده زما او د نور باچا او د زبیر شاه ګرفتاري به اوس کوي آیا دا پوج نه دي راستولي ستا په لاس کې دي چې ته موږ بچاو کې موږ دا نه وایو چې ته موږ بچاو که موږ د دې څه نه بیریږو ته زما قاتل نه سي نیولی تاریخ ته زما قاتل یې تاریخ دا پوج زما قاتل دی صفا به سره وایو د غاښ لاندې به نه سره کوو نه به یوه خوا ته ځو نه به بلې خوا ته ځو آیا په دې ملک کې د پوج بغیر اسمبلی د ننه جوړه سوې ده آیا په دې ملک کې د پوج بغیر د ننه وزیر اعظم راغلی دی آیا په دې ملک کې چې په سیاسي پارټیانو کم بندیز لګېدلی دی د پوج بغیر سوی دی آیا چې نن تا پر پی ټي ایم کم از کم 3 کسان موږ دلي یو چې زه یم نور باچا دی زبیر شاه آغا دی پور شډول کې یو په خیبر پښتونخوا کې 1500 کسان په پور شډول کې اچولي دي ډېرې ګرفتاره کړي دي آیا دا د پوج بغیر تی کولی سي آیا دا چې د پوج بغیر یو ټرانسفر کولی سي آیا دا چیف سکریټري د پوج بغیر یو کار کولی سي آیا دا مفتي سرفراز صاحب چې ناست دی د پوج بغیر یو کار کولی سي آیا دی پوج نه دی راوستلی آیا برای چې دا کم بل پاسو چې دا د خلکو د عدلیه چې د کم دشمني والا دا د پوج بغیر چا کولی سواله آیا تا چې کم خلک اوغوا کړي ولو دا د پوج بغیر چا کړې ده آیا په ارنایي کې چې کومه بته اخیستل کېږي دا پوج نه اخلي آیا کم خلک چې ټارګټ کېږي دا و پوج ته نه دي معلوم او پوج یې نه کوي آیا چې دلته کم اوغوا ده دا پوج نه کوي آیا چې دلته کم بندیز دی پر معاشي قتل عام دی پر بلوچ او پر پښتو په دې کې د پوج لاس نه دا هغه ریاست دی موږ چې کوم ځای ناستو زموږ کم وروڼو چې اوس راووتلو موږ خو د قدر په سترګه هر چا ته ګورو سیاسي ګوندونه هر چا ته د قدر په سترګه ګوري هر سیاسي ګوند ته وار مشر ته خو زما په نظر کې دا یو قبرستان دی د قبرستان نه تمه ساتنګ د مړو تمه ساتنګ دا بالکل ناممکنه ده او دا کېدای نشي چې موږ د مړو څخه تمه وساتو عزیزانو دلته د اسمبلی یو ممبر چې ډېر شریف سړی دی هغه یو خبره وکړه چې زموږ پر فورسیزو ته الزام لګوئ زموږ فورسیز دا رقم نه دی زه به یو څه مثالونه ورکړم اوله خبره دا ده چې دا پاکستان جوړ شوی دی آیا پاکستان مخکې جوړ شوی دی که پوج مخکې راغلی دی آیا په دې ملک کې د پوج بغیر اسمبلی د ننه جوړه شوې ده آیا په دې ملک کې د پوج بغیر د ننه وزیر اعظم راغلی دی آیا په دې ملک کې چې په سیاسي پارټیانو کم بندیز لګېدلی دی د پوج بغیر سوی دی آیا چې نن تا پر پی ټي ایم کم از کم 3 کسان موږ دلي یو چې زه یم نور باچا دی زبیر شاه آغا دی پور شډول کې یو په خیبر پښتونخوا کې 1500 کسان په پور شډول کې اچولي دي ډېرې ګرفتاره کړي دي آیا دا د پوج بغیر تی کولی سي آیا دا چې د پوج بغیر یو ټرانسفر کولی سي آیا دا چیف سکریټري د پوج بغیر یو کار کولی سي آیا دا مفتي سرفراز صاحب چې ناست دی د پوج بغیر یو کار کولی سي آیا دی پوج نه دی راوستلی آیا برای چې دا کم بل پاسو چې دا د خلکو د عدلیه چې د کم دشمني والا دا د پوج بغیر چا کولی سواله آیا تا چې کم خلک اوغوا کړي ولو دا د پوج بغیر چا کړې ده آیا په ارنایي کې چې کومه بته اخیستل کېږي دا پوج نه اخلي آیا کم خلک چې ټارګټ کېږي دا و پوج ته نه دي معلوم او پوج یې نه کوي آیا چې دلته کم اوغوا ده دا پوج نه کوي آیا چې دلته کم بندیز دی پر معاشي قتل عام دی پر بلوچ او پر پښتو په دې کې د پوج لاس نه دی دا ګردي چې درته وایم دا در ساره پورې د دې یو داستان دی بیا هم
دوی د پردې و شاته دي دا رقم شریف خلک یې د پردې و مخ ته کښېنولي دي چې تاله راسي چې دی درته وایي چې یا ستا فورسز دا دغه نه کوي زه د ده څه دا سوال کوم چې موږ په دا احتجاجي مظاهره کې ناست یو سی ټي ډي هغه د ناسته ده زما او د نور باچا او د زبیر شاه ګرفتاري به اوس کوي آیا دا پوج نه دي راستولي ستا په لاس کې دي چې ته موږ بچاو کې موږ دا نه وایي چې ته موږ بچاو که موږ د دې څه نه بیریږو نه موږ د دې څه بیریږو دوی د ځای راوښیي موږ هلته ورځو تاریخ معلوم دی چې زموږ پلارو نیکه د دې وطن د دې قام دپاره څونه قربانۍ ورکړي دي زموږ پلارو نیکه هغه نه ولو چې په 2 روپۍ به خرڅېدی و پوښت به چکاوېدی د 19 کاله مخکې زموږ جایداد لیلام سوی دی د 10 کاله مخکې مې پلارو نیکه په دغه پورشډولو دا کې جیلونه وړي دي نن هم دې ته موږ تیار یو خو خبره دا شی ده چې دا ستا کوم عمل چې کېږي دا ګرده پوج چې ته نن زما قاتلان نسې نوالی ته نن پر چمن باندې پاسپورټ نسې ختم کولی ته نن د دنیا نن هغه کار نسې کولی دا ګرده د پوج دی چې ته زما قاتل نسې نیولی تاریخ ته زما قاتل یې تاریخ دا پوج زما قاتل دی صفا به سره وایو د غاښ لاندې به نه سره کوو نه به یوه خوا ته ځو نه به بلې خوا ته ځو بقاعده د کولې دا خلک بقاعده د دې رایلټي اخلي چې ته زما چوکیداري کوې زه تا ته تنخوا در کوم زه تا ته تنخوا د څه شي در کوم چې ته زما د کور حفاظت نسې کولی بیا دا دغه لکه خو خبره د دا ده پرون هم زموږ دوی پلارو نیکه په دې باندې جیلو جدوجهد کړی ولو چې د انګریز غلامي یې نه منله نن هم د دې پوج د دې اپسي غلامي نه منو د موږ دوی چې دی خپل ملازمین بولو دی ځان خپل اکا بولي موږ د اکا نه بولو نه موږ د غلامانو ډېره مهرباني وسلام